الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم شان کې د روژې د میاشتې د ټولو روژو د فرضېدلو حکم کړی دی و مؤمنان ته. یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان والا، اے د ایمان خاوندانو، اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دي، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرض کړل سوي دي پر تاسې باندې روژې لکه څنګه چې پر سوي وي دا روژې در تاسې له مخه پر نورو قومو او پر نورو ملتو باندې. الله عز وجل د روژې د فرضېدلو متعلق د آیات کریمه آخري توری دادی لعلکم تتقون. د روژې د فرضېدلو وجه الله تبارک و تعالی دا شی چې په انسان کې تقوا، دیانت، بزرگی دا پیدا سي. زما ورونو، الله عز وجل دغه آیت کریمه چې الله عز وجل مؤمن ته د فرضېدلو خبره د روژې کوي، نو فوراً الله داسې ورسره وایي کما کتب علی الذین من قبلکم، دا روژې پر تاسې باندې الله فرض کړي دي لکه څنګه چې الله روژې فرض کړي وي در تاسې له مخه پر نورو قومو باندې. په دې کې الله عز وجل موږ ته دوه شیان ښیي. یو، الله تبارک و تعالی د دغه عبادت تلقین د صبر موږ ته کوي چې دا عبادت ظاهراً د انسان پر نفس، د انسان پر وجود، د انسان پر بشر باندې دا روژې نیول دا سخت عمل دی. په دې کې د انسان سره د ټولو هغو شیانو د بندېدلو امر دی چې د انسان طبیعت یې غواړي. لکه د انسان په طبع کې د خوړلو شوق دی، د انسان په طبع کې د څښلو شوق دی، او یا د انسان په مزاج کې حیا دی، د خپلو خواهشاتو د پر کېدلو شوق دی. په حلاله طریقه باندې د خپلو خواهشاتو پر کېدل، نو الله تبارک و تعالی تلقین د صبر مشتکی چې د ایمان والو دا روژه چې پر تاسې باندې الله فرض کړې ده، در تاسې له مخني قومونه چې تیر سوي دي پر هغو امتو باندې الله تبارک و تعالی دا روژه فرض کړې وه. نو د هغو امتو هغه خلک کامیاب سول چې د خپل رب خبره د خپل وخت د زمانې د پیغمبر په ژبه باندې ومنل. نو ستاسې هم کامیابي، نجات او بری هغه په دې کې دی چې تاسې د خپل پیغمبر خبره د پیغمبر په ژبه باندې د رب حکم ومني. نو دا یو قسم صبر، د صبر تلقین دی الله تبارک وتعالی مشترکي. دویمه خبره دا ده چې الله جل جلاله د دې عبادت و عظمت و لوی قدر ته اشاره کوي. الله جل جلاله مشتدازی شي چې د ایمان والاو روژه پر تاسې باندې الله فرض کړې ده لکه څنګه چې په لمخني امتو قومو باندې الله روژه فرض کړې وه. روژه د الله تبارک وتعالی هغه عبادت دی چې په دې کې د رب جل جلاله در ټولو ښه بندګي کیږي، در ټولو ښه عبادت الله تبارک وتعالی په دې کې کیږي. روژه د انسان هغه عبادت دی چې دا د ریا او د ځان ښوونې څخه یو خلاص عمل دی. که سړی په خپله خوله اقرار ونه کوي چې زما روژه ده، نو ډیر خلک نه ورباندې پوهېږي چې د دې سړي روژه ده. نو دا داسې یو نازولی، خوندور او د الله د ښه د راضي کېدلو عمل دی. الله جل جلاله موږ ته د دې عظمت وښوي چې دا داسې عظیم عبادت دی در تاسې له مخه پر نور قومو باندې الله تبارک وتعالی روژه فرض کړې وه. او دریم، د دغه آیات په اخیر کې الله جل جلاله موږ ته دا ځای ښیي لعلکم تتقون. د ایمان خاوندانو
د روژې په نیولو باندې الله تبارک وتعالی په انسان کې صفت د تقوا پیدا کی او د تقوا صفت چې کله الله جل جلاله په مؤمن کې پیدا کی دا د مؤمن در ټولو اعلی مقصد د مؤمن در ټولو لوی مطلب د مؤمن د زندگی در ټولو لوی غرض هغه دا دی چې انسان تقوادار سي د حرام او اجتناب پرهیز وکړي او په حلالو کې رغبت او شوق زیات وي د الله تبارک وتعالی اوامر پر ځای کړي او د الله عز وجل د نواهیو څخه ځان وساتي دا در ټولو بهترین صفت دی او بهترین انسانم الله جل جلاله دا شولی دی انما اکرمکم عند الله اتقاکم دا الله په نیز باندې په انسانانو کې عزتمن د لوی مرتبه خاون قدرمن هغه څوک دی چې هغه تقوادار وي. زما ورونو الله عز وجل د روژې د پرزیدلو سره موږ ته دا ځای وښوي لعلکم تتقون لپاره د دې دا روژه پر تاسو پر سوې ده چې په تاسو کې تقوا او دیانت پیدا سي. نو الله عز وجل د زموږ او ستاسو روژې هم سبب د تقوا وګرځي او الله دې ځینې په دغه روژو په نیولو راسره راضي سي.